د غزني ولایت لپاره یو ستر پرمختګ. د دې سړې خونې په جوړېدو 100,000 امریکایي ډالر لګښت شوی او هیله دا ده چې نور به د میوو د ضایع کېدو مخنیوی وشي او بازار ته به د معیاري محصول رسولو امکانات زیات شي. د دې پروژې په پیل سره 300 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې. دغه سړکونه په 3 جریبه ځمکه کې جوړه شوي چې د 3000 ټنه تازه میوو او سبزیجاتو د ساتلو وړتیا لري. حاجي نثار احمد فاروقي چې پر یادې سړې خونې یې پانګونه کړې وایي دا د آسیا په کچه یوه معیاري سړه خونه ده چې موخه یې د بزګرانو ملاتړ او ځوانانو ته د کار زمینه برابرول دي. کس خداوند در تاجر ما رو توفیق بده که هر سرمایه گذاری نه در هر عرصه‌ای باشه داخل وطن خود کنه که از پالوش 2 نفر هموطن دیگه هم صاحب کار شوه خیرش به وطنش هم برسه. دیگه ما که دیدیم از ما همین دوستای ما در بخش میوه تازه بخش سبزیجات کار میکنن. از اونا شکایتشون از این زیاد بود که در افغانستان خصوصا در ولایت غزنی صرفخانه نیست. ما متضرر میشیم وقتی که ما میوه رو میخریم مجبور میشیم که هر نرخ باشه چند روز نگاه میشه از بالاتر دیگه به بازار عرضه کنیم مگر سود مگر ضرر نتیجه بدیم. باز ما پیشنهاد از وام بوده که اینجا یک تاجر باید یک صرفخانه درست کنه صرفخانه معیاری. په یاده سړکونه کې د میوو د تنظیم مسؤل شیر احمد چې د هرات اوسیدونکی دی وایي چې دې برخه کې په هرات کې هم کار کړی خو دلته ورته د ښه کار زمینه برابر شوې ده. هست صرفخانه به هرات هم هست صرفخانه ولی بزی امکانات نیه کنن یعنی از این بهتره کنن به غزنی تا حالا همچین صرفخانه نیه کنن. اولین صرفخانه که به غزنی بنا شده اولین صرفخانه نسات فروغیه. خیلی خوب به کشور هستیم از این احساس بیشتر. غلام محمد چې له 2 میاشتو راهیسې په یاده سړکونه کې دنده ترسره کوي خوښ دی چې د خپل هیواد دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو خپل کار پر مخ وړي. در اینجا 1-2 ماه میشه کار میکنم. در کار هم راضی هستم. در این شرکت کار میکنم. کار خوب است. از که زیادترش کار بهتر است. مردم کار صراف کار مردم زیادتر راضی هستن. د غزنی ولایت د کرنې ریاست ویان محمد ذکریا هوتک وایي سړې خونې د دې ولایت د میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصل ساتنې لپاره اړینې او اوس یې د خصوصي سکتور په مرسته د سړو خونو جوړولو ته وده ورکړې ده. غزني ولایت یو له هغه زراعتي ولایتو له جملې څخه دی چې متاسفانه مخکې کلونه دلته سردخانې موجودې نه وي او زموږ بزګران او دهقین د مشکلاتو سره خوشبختانه په دغه نږدې کالو کې په غزني ولایت کې یو تعداد سردخانې په معیاري او عصري ډول جوړې شوي دي چې له هغې جملې څخه یوه سردخانه د علي لالا صاحب په ساحې کې په ظرفیت د 3000 متریک ټنه چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې ده. افغانستان چې د خپلو میوو او سبزیجاتو یوازې 15 سلنه مصرفولی شي دا ډول سړو خونو په جوړېدو به د هیواد تازه میوې او سبزیجات خوندي او بزګرانو ته د ورپېښو زیانونو کچه به تر یوه بریده ورسره راکمه شي. حفیظ الله بریال، حریت نیوز، غزني.